السلام علیکم ګرانو کتونکو امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل. زه یم افضل خان. انشاءالله تعالی نن په دغه ویډیو کې به تاسو ته در وښایم چې تاسو څه رقم کاین ماسټر کې مختلف ډیزاینونه ویډیوګانې جوړې کړئ. صحیح ده. او نو دا کورس کوم ده د دغه اولنی ویډیو چې انشاءالله دغه ده دغه بعد به نورې ویډیو کوشش وکړم چې په ټایم باندې تاسو سره شیر کړم او تاسو ډېر انتظار نه وکړئ. اکثره خلک اوس یې کاین ماسټر ډاونلوډ کړی وي نو دوی ته هغه راځي پکې کومه لوګو چې راځي هغه ډیلیټ کېدا لپاره ایډوانس دا تاسو کوم وینئ دا د کاین ماسټر سیټینګ ده. تاسو کله کاین ماسټر ډاونلوډ کړئ له پلی سټور نه تاسو مه ډاونلوډ کوئ. په ګوګل کې سرچ وکړئ کاین ماسټر موډ اپلیکیشن نو به تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او دلته چې کوم رن انالایسیز ناو باندې کلیک وکړئ نو بس تاسو هغه لوګو میسته سي او دلته به تاسو ته لیرز کې خلاص سي دا کوم لیکلی چې دا اگزامپل اماونټ اف ویډیو لیرز یعنی په دغه کې زه 2 فل ایچ ډي او 4 نارمل ایچ ډي او 5 نور لیرز په ویډیو باندې ویډیو او په ویډیو باندې ویډیو دته لیرز وای په انګریزي کې زه خلاصولی سم. صحیح ده. نو د تاسو به دا لیرز هم بند وي لا به یو دوه وي او لوګو به هم پکې راځي د کاین ماسټر لوګو چې کومه وي هغه به هم یقینا په سکرین باندې راځي خو زما داسې یو شی هم نشته. که تاسو پیسې لرئ او آنلاین اخیستلی سئ نو تاسو کاین ماسټر اخیستلی هم سئ. صحیح شو. په کریټ نیو پروجیکټس موږ کلیک وکړو دلته موږ ته اسپیکټ ریشو راکوي د انسټاګرام لپاره د یوټیوب لپاره د فیسبوک لپاره داسې نورو شیانو لپاره. صحیح ده. دلته فوټو ډیوریشن اول چې موږ کوم عکسونه کې واچوو هغه ډیوریشن باید څومره وي 5 سیکنډه او امپورټ پروجیکټ که تاسو بل کاین ماسټر فایل لرئ هغه تاسو دلته امپورټ کولی شئ. خیر دغه ضروري شان نه دي. موږ د یوټیوب لپاره ویډیو جوړو نو موږ به په دې باندې کلیک کوو. صحیح ده. او په نیکسټ باندې به کلیک کوو. صحیح ده. دلته موږ عکسونه راخلو. صحیح ده. 1 2 3 4 5 6. صحیح ده. موږ دا عکسونه راواخیستل. اوس اکثره خلک دومره دي چې په دغه نه پیږي چې دا عکس څومره کنکلی کېږي څوړ غټېږي. قسم په خدای دی که داسې خلک دي چې هغه دغه نه ورته معلومیږي چې دغه عکس څه رقم غټ سي څه رقم وړ سي او ماته میسیجونه کوي افضله ماته د لینک ولېږه څه رقم ویډیو کټ کړمه. آیا زه یو سړي ته ویډیو جوړولی سم؟ هر یو ته ځان ته ویډیو جوړولی سم؟ نه سم جوړولی. د دې لپاره تاسو ته ضرور ده چې مثال دا مکمل کورس تاسو وګورئ. صحیح ده. په دغه کې صرف واړه په اولنۍ ویډیو کې تاسو د دغه پریکټس وکړئ چې څه رقم ویډیو کې چې تصویرونه دي هغه څه رقم کټ کو څه رقم یې ډیزاین کو څه رقم یې مخکې کو څومره رقم یې رانږدې کو. دا عکس دی. صحیح ده. دا زه غواړم چې رانږدې سي. صحیح ده. او تاسو د ویډیو په چلن کولی سئ. د ویډیو په چل تاسو ته زه وښیم قسم دی لا به تاسو حیران سئ. صحیح ده. دلته دی. صحیح ده. او د دې اینډ چې کوم ده اینډ به موږ پوینټ جور بدل کو. اوس تاسو صرف او صرف دا وګورئ څه رقم چلیږي. وګورئ دا یو ځل وګورئ مکمل ویډیو په شان ده. صحیح ده. دا تاسو ته معلوم و؟ نه دی معلوم. هیڅ چاته هم نه دی معلوم. صحیح ده. دې ته اوس وګوره دا دی. دلته موږ ځو او شروع دغه سټارټ پوزیشن ده پورته سټارټ پوزیشن ده لاندې اینډ پوزیشن ده سټارټ کیږي بل کوم جي او اینډ کیږي بل اینډ موږ په دې کوو. صحیح ده. تو وګوره دا څومره ښایسته جوړیږي. نه سټارټ له دغه جي نه کوو اینډ په دې څاڅک کې د اوبو په څاڅک کې باندې کوو. اوس تاسو یو ځل وګورئ صرف یو ځل دا وګورئ څومره خوند کوي. دا څومره خوند کوي. صحیح ده. همدا رقم دغه تصویر رنګ تاسو بدلولی سئ. کلر ایډجسټمنټ کې. صحیح ده.
اوس یې وګورئ دومره خوند کوي صحیح ده دا رقم جوړیږي دا رقم ویډیوګانې جوړیږي ښه د دې ویډیو دونه ده صحیح ده اوس دا موږ کټ کوو دا کټ کېدا یو خو دغه طریقه ده په دا رقم کټ کا په دا رقم یې کټ کا صحیح ده اسانه طریقه ده یو دا رقم ویډیو سره کمپریس کیږي تاسو غواړئ چې مثال وچ ډایرکټ په 14 سیکنډه کټ سي هغه لپاره دغه ضرور ده دلته غواړئ چې وچ په 18 سیکنډه چپ ښی لاس کټ سي په دې باندې کلیک وکړه دا غواړي چې د دې ویډیو په منځ کې بله ویډیو ورکړي په دې باندې بیتي ته راسه په منځ کې کلیک کړه نو په منځ کې ته دلته بل هر شی ورته اچولی شي صحیح ده بل هر شی څرنګه لویږي په دې باندې کلیک وکړو دلته په میډیا کلیک وکړه دلته کلر ته ولاړ شه دلته دغه تصویر واخله په دې دوو تصویرانو په منځ کې بل تصویر راغی دا ډیلیټ کړه د دې او د دې په منځ کې دغه زیر تصویر کوم ده دا راغی صحیح ده ښه اکثره خلک چې دا ویډیو خلاصه کړي نو داسې وي ته ګور دا بیا داسې په ګوته باندې دور دورې وږې دا ډېر وخت غواړي دا تاسو په دواړو ګوتو داسې ونیسئ او داسې سره لنډ کړئ دا ډوټ به تاسو وینئ تاسو ښکارېږي دوه ډوټه وینئ دغه دوه ډوټه په دې باندې تاسو کته پورته کولی شئ صحیح ده اوس ته ګوره اوس دومره تیز تیز اوړي صحیح شو ښه یو عکس ده او دلته تاسو د عکس ته پورته وګورئ سکرین یوې بلې خواته بلیک جای سته ورسره هغه لپاره تاسو دلته لاړ شئ او ډبل کلیک سره پرې وکړئ صحیح ده ډبل کلیک پرې وکړئ دا اوس ته ګوره سم شو په اینډ پوزیشن باندې او که تاسو غواړئ چې د یو تصویر سټارټ پوزیشن او اینډ پوزیشن فکسډ وي یعنې تصویر د هغه خوري نه په دې کلیک وکړئ نو بس تاسو تصویر فکسډ سي هلته وګوره اوس نه خوري او که موږ په دې باندې کلیک نه وکړو او دلته اینډ پوزیشن بدل کړو اوس ورته وګورئ صحیح دا رقم ښایسته ویډیو په شان باندې صحیح ده دا اوس مکمل یو ویډیو سو ته وګوره دلته موږ یو شی ورچو دلته موږ 3D اوس وګوره صحیح ده دا تاسو وګورئ ته ګوره او دا غرونه خو مکمل لکه ویډیو داسې ښکاري داسې ویډیو جوړیږي صحیح ده دا کوم شان زما په دغه اول ویډیو کې دروغ وویل تاسو پلیز مهرباني وکړئ دوه درې داسې ویډیو جوړې کړئ ما یې په وټساپ ولیږئ چې افضله دا ته وګوره دا یې موږ سمې ویډیو جوړې کړي دي صحیح ده د تصویر رنګو ته بدل کړئ یا تصویرونو دا ستاسو له وخته سره کیږي په یوه ورځ باندې نه کیږي نه ما په یوه ورځ زده کړي نه تاسو په یوه ورځ زده کولی شئ صحیح ده دا له وخته سره کیږي اوس ته ګوره دا سپین تصویر و د دغه ټمپریچر او شی ور زیات کې دا به داسې سي صحیح ده وګوره او دغه ور بدل کړه چې وچ داسې سي لکه وګوره مخکې څه شی و مخکې داسې و داسې سپین و دا مخکینی دی دا اوسنی دی صحیح داسې رقم شان تاسو په خپله کې کولی شئ مهرباني وکړئ ویډیو چې کومه ده دا ویډیو څه ختمه کړئ مهرباني وکړئ ولاړ شئ کاین ماسټر کې شپږ ووارې دغه تصویرونه جوړ کړئ لنډ کړئ شاته کړئ کټ یې کړئ لمنځ کې یو شی ورته واچوئ نو به انشاءالله تعالی تاسو داسې کاین ماسټر زده کړئ چې په خدای قسم داسې تاسو به د میاشتې کم از کم $100 یو $10 خو تاسو انشاءالله تعالی تاسو د دغه کاین ماسټر په ذریعه باندې تاسو وګټئ انشاءالله تعالی تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل زیم افضل خان دا د کاین ماسټر اولنۍ ویډیو وه د الله په امان